إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د حریت رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسیدلی او د وړاندې کولو لپاره زه نجم الهدى انس ستاسو چوپړ ته حاضر سویم. ډیرو محترمو اوریدونکو لکه څنګه چې په مخکینی خپرونه کې تاسو واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د مطلقې ښځې سره نکاح وکړه او هغې نکاح ډیر ننګونې راپورته کړې. دا چې فضا د دروغو تهمتونو او بدو رواجونو له دې خړ ګرده پاکه سي، الله تعالی د سورت احزاب څو مبارک آیتونه نازل کړل او فضا یې د ټولو چټلیو او ګردونو څخه پاکه کړه. الله تعالی مسلمانان ته څرګنده کړه چې متبنا هیڅ ارزښت نه لري، اسلام یې په رسمیت نه پیژني او نه یې هم له عمله کوم حق ثابتیږي. دې سره خوا کې الله تعالی دا خبره هم څرګنده کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له نورو جلا او څه ځانګړتیاوې لري. یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې له څلورو څخه د زیاتو ښځو کولو اجازه لري او بل څوک دا حق نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ژوند ډیر ښکلی او له سکونه ډک دی. له خپلو بیبیانو سره یې ډیرې ښکلي، اوچتې او په زړه پورې اړیکې درلودلې. امهات المؤمنین هم سره له دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د اقتصادي پلوه تنګ او کمزوری و، په خورا خوښۍ او خوشطبعۍ ورسره ژوند کاوه او په دې برخه کې د غوره اخلاقو، قناعت، زغم، د خاوند د خدمت او حق پوره کولو بېسارې ننداره یې وړاندې کړه. كتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا وعرفت غزوات انس رضی الله تعالی عنه وایي ما ته نه دی معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې یعنی د مرګ تر ورځې پورې د میده وړو نرمه او پسته ډوډۍ خوړلې وي. عایشه رضی الله عنها فرمایي موږ 3 میاشتې یعنی 2 میاشتې پوره او درېیمه هم پوره کېدونکې وه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورونو کې لوګی نه دی پورته سوی. عروه رضی الله عنه ترې پوښتنه وکړه ستاسو ګذران څنګه روان و، یعنی څه مو خوړل؟ وی ویل موږ په 2 تورو شیانو ګزاره کوله، یعنی په اوبو او خرما زموږ چاره روانه وه. دې ته ورته نور ډیر روایتونه سته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تنګلاسۍ او د بیبیانو د صبر انځور وړاندې کوي. له دې ټولو ستونزو سره سره مبارکو بیبیانو بې له یو ځل څخه په ټول عمر کې داسې څه نه دي ویلي چې څوک ورته ګوته ونیسي او یو ځل څه غټه وړه خبره کول کوم عیب نه دی. انسان له سهوی سره مخ او بشري غوښتنه هم دغه ده چې انسان خامخا تیروځي او بله دا چې د دوی همدغه کړنه د ډیرو احکامو د نزول لامل سوه. د دوی له دې یو ناخوښه ګام پورته کولو له امله الله تعالی دوی ته د اختیار ورکولو او یوې لارې غوره کولو لپاره آیاتونه نازل کړل چې هره لاره مو خوښه وي هغه غوره کړئ. الله تعالی فرمایي ژباړه ای پیغمبره خپلو میرمنو ته دې ووایه که چیرته تاسو یوازې د دنیا ژوند او د دې ښکلا او مزې غواړئ نو راسي چې زه تاسو ته د دې برخه درکړم او بیا مو په خوښۍ سره رخصت کړم. او که تاسو الله تعالی د هغه رسول او د آخرت ژوند غواړئ نو بېشکه چې الله تعالی له تاسو څخه نیک عملو ښځو ته ډیر لوی اجر تیار کړی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت مبارک بیبیانو ته تلاوت کړ نو ټولو د خپلو غوره اخلاقو بې مثاله ننداره وړاندې کړه. هیڅ یوې هم دنیا غوره نه کړه بلکې ټولو الله تعالی د هغه رسول او اخروي ژوند انتخاب کړ. په دې کار سره یې څرګنده کړه چې دوی د نړۍ له میرمنو غوره او پاکې دي. په ټول عمر کې د امهات المؤمنین په ګډ ژوند کې بې له یو ځل څخه نور هیڅ وخت لانجه نه ده راغلې. داسې لانجه چې تل ورسره بني په شریک ژوند کې لاس او ګریوان وي. یو ځل تیروتنه هم د بشري کمزورۍ د اظهار په موخه سوې ده. هر یوې چې دا ناخوښه کار وکړ الله تعالی پرې ونیوله
او خبره یې کړه چې دا کار ستا له شان سره برابر نه دی. دا ورته درس سو او هیڅ کله بیا نه دی او نه بلې بیبي داسې کار کړی چې د الله تعالی او د هغه د رسول د ناخوښۍ سبب سي. من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام. ډیرو محترمو اوریدونکو، دا کیسه الله تعالی د تحریم په صورت کې له اول آیت څخه د 5م آیت تر اخره پورې مکمله بیان کړې ده. اخره کې دا خبره مناسب ښکاري چې داسې خبره وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو ښځو کولو د جواز او عدم جواز، معقولیت او غیر معقولیت خبره او د دې څېړل دومره ضروري خبره ځکه نه ده چې که څوک د هغو اروپایانو ژوند ته وګوري کوم چې په دې برخه زیاتې نیوکې کوي، که د دوی هغه نادودۍ او بېخوندۍ وڅېړل سي چې دوی ورسره د خپلو بدو اخلاقو او رذیلو عملونو له امله مخ دي او د دوی ژوند یې له غمونو او کړاوونو ډک کړی دی، نو بې له ځنډه به معلومه سي چې د ښځو کمښت هغه لوی لامل دی چې دوی یې د هغې بدې ورځې سره مخ کړي دي. نو که دوی سترګې لري او کتل پرې کولی سي، نو د ښځو ډیروالی هغه شی دی چې له امله یې دوی ژوند غوره کړی دی، ځکه خو الله تعالی یو عادي مسلمان ته تر 4 ښځو اجازه ورکړې ده. ډیرو محترمو اوریدونکو، اوس راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن او اخلاقو یوه نمونه او یا وړه برخه درته بیانوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بېدریغه ښکلي بدن او ښکلو اخلاقو خاوند و. هغه صفات چې پیغمبران ترې په مجموعي توګه برخمن وو، په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په یوازې ځان راټول وو. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره ښکلي بدن او نیکو اخلاقو او غوره صفاتو خاوند و، بیان یې د قلم په نوکه ممکن نه دی. همدغه غوره صفات او نیک اخلاق وه چې ټول خلک او زړونه یې ورته رامات وه. میړني او شجاع خلک دې ته تیار وو چې سرونه پرې وشیندي او د سر په بدل یې ساتنه وکړي. کوم خلک چې له ده سره نږدې اوسېدل او ده یې په صحیح معنا پیژندلی و، د سره یې دومره مینه وه چې د خپلو سرونو ورکولو ته تیار و، خو د هغه یو نوک ګورېدل ورته د زغملو نه و. د دې مینې او محبت ستر لامل همدغه و چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر ښکلي اخلاق او صفات بل چا کې کتلي نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو ښکلو عادتونو، اخلاقو، صفاتو او کړنو لیکل او راټولول زموږ له وسې وتلې خبره ده، خو بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه رانقل سوي روایتونه په لنډه توګه داسې بیان کړو. لومړی ښکلی بدن یې. ام معبد الخزاعیه خواته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته د هجرت په دوران کې ورغلی و، نو هغې خپل خاوند ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر داسې کړی و. د داسې څېرې خاوند و چې ځلانده رنګ یې درلود، مخ یې روښانه و، د ښکلي بدن خاوند و، نه ډېر ډبل او نه ډېر نری و او په ډېره ښکلې بڼه جوړ سوی و. د اوږدو باڼوګانو په منځ کې د نریو او اوږدو وریځو لاندې یې تکې تورې ګردۍ سترګې درلودې، برابره نرۍ هسکه غاړه یې درلوده، غټ غږ یې درلود، ویښتان یې تک تور و. کله چې چوپ خاموش وي نو دروند ښکاري، خو کله چې خبرې کوي نو هر څوک ځان طرف ته راکش کوي. له لرې څخه د ټولو خلکو منځ کې تر هر چا غوره او د ویاړ خاوند ښکاري، او له نږدې څخه تر هر چا ښکلی وي. ډېرې خوږې، نرمې او غوسې خبرې کوي، نه معمعه ته ورته لنډې او نه ډېرې بې معنا اوږدې خبرې کوي. داسې خبرې کوي لکه په ښار کې یوه بلې پسې پیل سوې ملغلرې. د منځني قد خاوند و، نه ډېر اوږد و او نه ډېر لنډ، نه دومره لنډ و چې په سترګو ټیټ ښکاره سي او نه دومره اوږد و چې بد ښکاره سي. د دوو لښتو په منځ کې د هغې درېیمې لښتې په څیر و چې تر ټولو ښکلې او تازه وي. ملګري یې داسې منونکي دي چې هرې خبرې ته یې ډېر ځیر او غوږ وي، خبره یې په غور اوري،
او د هرې غوښتنې پوره کولو کې یې یو له بل څخه مخکې والی کوي. یو داسې منل سوی مشر او رهبر دی چې نه یې تندی غونجوي او نه بیکاره خبرې کوي. الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې مبارک بدن داسې تشریح کوي: رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر اوږد او نه ډیر لنډی و، بلکې د منځني قد خاوند و. ویښته یې نه ډیر ګڼ ګورګوتي او راټول و او نه ډیر دانه دانه او نیغ نیغ و، بلکې د دواړو ترمنځ ښکلي ویښتانې و. د مخ کاسه یې نه د غټو غومبرو له امله ډیره ډکه وه او نه ډیره وچه وه چې تنده یې وتلی وي، بلکې مخ یې په طریقه جوړ ګردوالي ته نږدې او تنده یې هم برابر و. رنګ یې نه ډیر سور او نه تک سپین و چې پیکوالی پکښې وي، بلکې سپین رنګ لرونکی چې سوروالی ته مایل و، یعنی د سپین ګلابي رنګ لرونکی و. سترګې یې توروالی ته نږدې او د اوږدو بړو منځ کې ځلېدلې. د بندونو او اوږې هډوکي یې قوي او غټ و. د دواړو سینو منځ کې یې تر نامه غوټۍ پورې د ویښتو نرۍ کرښه وه، خو نور بدن یې له ویښتو پاک او ببر نه و. د لاسونو او پښو ګوتې یې له غوښو ډکې او مینه ناکې وې. قدمونه به یې چې اخیستل داسې ښکاره کېده لکه په غر چې پورته کېږي. که کوم اړخ ته به یې کتل نو د ټول بدن په ملګرتیا به یې کتل. د دوه اوږو ترمنځ یې د نبوت مهر و او له ټولو پیغمبرانو څخه اخري راغلی و. تر ټولو ډیر سخي او لاس یې پراخه و. تر ټولو د همت خاوند، تکړه او زړور و. خبره یې له هر چا غوسه او تر ټولو خلکو یې د وعدې ډیره پابندي کوله. تر ټولو نرم او شریف انسان او گزاره کوونکی و. هر څوک به چې په ناڅاپي توګه ورسره مخ سو نو په هغه به لړزه راتله، او که د مینې محبت ناسته ولاړه یې ورسره کوله نو په هغه به مین سو. هر څوک چې غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل صفات، اخلاق او خویونه زده کړي او هغه ووایي، نو هغه ته پکار ده چې دا خبره زده کړي چې وایي په هغه دی د الله تعالی درود وي. ما د هغه په څیر بشر نه مخکې کتلی او نه وروسته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه یو بل روایت هم نقل دی. هغه داسې دی: د لوی برابر غټ سر لرونکی و. د بندونو هډوکي یې غټ و. په سینه یې تر نامه پورې د ویښتو اوږده لیکه وه. کله به چې په خلاصه لاره روان و نو داسې غټ غټ قدمونه به یې اخیستل لکه له کوم غر څخه چې راکښته کېږي. جابر بن سمره رضی الله عنه وایي د برابرې لوی خولې خاوند و. سترګې یې اوږدې او پوندې یې نریوالي ته مایله. ابو طفل وایي د ځلانده سپین مخ خاوند و او برابر قد یې درلود. انس بن مالک رضی الله عنه وایي ورغوی یې پراخه و، مخ یې روښانه و، نه ډېر تک سپین و او نه ډېر غنم رنګ و. د وفات تر ورځې یې د سر او ږیرې په ویښتو کې ټول 20 ویښته نه و سپین سوي. یوازې په شقیقو کې یې سپین ویښته ښکاره سوي وه او په سر کې یې څو دانې ویښته سپین وه. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. ابو جحیفه وایي ما یې د لاندنۍ شونډې څخه لاندې وړه ژیره کې سپین ویښته لیدلی دي. عبدالله بن بصر وایي په کوچنۍ ژیره کې یې څو ویښته سپین سوي وه. برا رضی الله عنه فرمایي د داسې جسد خاوند و چې یوه اوږه یې له بلې لرې وه. ویښته یې د غوږونو تر نرمۍ پورې اوږده وه. سوربخنو جامو کې مې دومره ښایسته لیدلی و چې تر اوسه مې د هغه په څیر ښایسته نه دی لیدلی. اوله کې یې غوښتل چې د کتابیانو په څیر ویښته شاته واړوي، خو وروسته یې د ویښتو منځ کې کرښه وویستله، یعنې ویښته به یې منځ کې اړول. برا رضی الله عنه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ له هر چا ښایسته و او اخلاق یې تر ټولو غوره وه.
له ده څخه پوښتنه وسوه چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ شمشیر تورې ته ورته و؟ ده وویل نه، بلکې مخ یې د سپوږمۍ په څیر و. ربیع بنت معوذ وایي کله به یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو داسې به ښکاره کېده لکه لمر چې راختلی وي. جابر بن سمره رضی الله عنه وایي ما د ځلانده سپوږمۍ په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوربخنو کالوي کې ولیدی. بیا مې سپوږمۍ ته په دې نیت وکتل چې کم یو ښایسته دی. زړه ته مې ولوېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 14 سپوږمۍ څخه هم ښایسته دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بل ښکلی انسان نه دی کتلی. د هغه مخ داسې ښکاره کېده لکه لمر چې پکې ځلیږي. ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هیڅوک چابکه او ګړندی نه دی لیدلی. هغه دومره ګړندی او چابکه و چې مزل به یې کاوه نو داسې ښکاره کېده لکه ځمکه چې ورته راغونډیږي. موږ به ورپسې منډې وهلې، یعنی منډې ته ورته مزل به مو کاوه او هغه به په پوره سکون سره روان و. کعب بن مالک رضی الله عنه وایي د خوښۍ په وخت کې به داسې ښکاره کېده لکه د سپوږمۍ یوه ټوټه. یو ځل د عایشې رضی الله عنها په کوټه کې خولې سو. د خولو له امله یې د مخ کرښو ځلا کوله. عایشې رضی الله عنها چې دا حالت ولیدلو نو بې اختیاره یې له خولې څخه د ابو کبیر الحذلي دا اشعار ووتل: ژباړه: کله یې چې ته د مخ کرښو ته وګورې نو د ځلېدونکي برېښنا په څېر پړق وهي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه به چې کله په ناڅاپي توګه ولیدلو نو داسې به یې ویل: امین دی غوره کړل سوی دی، خیر ته دعوت کوونکی دی، د 14مې سپوږمۍ په څېر تیارې له منځه وړي. عمر رضی الله تعالی عنه به یې په اړه هغه شعر وایه کوم چې هر بن سنان لپاره ویل سوی و. که ته بې له بشر څخه بل څه وای نو ته به هغه رڼا وای چې د 14 سپوږمۍ به مو روښانه کوله. له دې وروسته به عمر رضی الله تعالی عنه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه شان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په غصه سو نو مخ به یې داسې تک سور سو لکه په مخ کې چې د انارو دانې زبېږل سوي وي. جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه وایي پنډۍ یې نړیوالې ته نږدې وې او خندا یې تل تبسم وه. سترګې به یې داسې ښکاره کېدې لکه رانجه یې چې کړې وي، خو چې ښه به ورته ځیر سوې نو معلومه به سوه چې رانجه یې نه دي کړي بلکې ځاني تورې دي. ابن عباس رضی الله عنه وایي د مخامخ دواړو غاښونو منځ کې لږه فاصله وه. کله به چې هغه خبرې کولې نو داسې ښکاره کېده لکه د دواړو غاښونو منځ څخه چې ملغلرې دوړوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سټ د هغې ګوډۍ په څېر غټ و چې د سپینو زرو پوښ ورکول سوی وي. اوږده باڼه او ګڼه ږیره یې درلوده. د پراخې ټنډې خاوند و. وریځې یې نرۍ اوږدې وې او د دواړو منځ کې فاصله وه. پوزه یې هم لوړه دنګه وه. باړوګانې برابره او د سینې له سر څخه یې د نامه تر غوټۍ پورې د ویښتو نرۍ لیکه. له دې ځایه به په نوره سینه او شا ویښتان نه و، خو په اوږو او مټو یې هم ویښتان و. سینه او خېټه یې یو برابر وه. د پلنې او پراخه سینې خاوند و. اوږده مړوندونه یې درلودل او ورغوي یې هم پراخه و. پښې او لاسونه یې نیغ او اوږده و. د پښو تلي یې له ځمکې لوړ او له غوښې خالي و او د قوي اندامونو خاوند و. په لاره به چې روان و نو غټ غټ او اوچت اوچت ګامونه به یې اخیستل او مزل به یې په ډېر سکون سره و. ما ریشم او بل کوم شی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورغیو څخه نرم نه دی لیدلی او نه مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشبوی څخه مشک، عنبر او یا کوم بل شی خوشبوی لرونکی لیدلی دی. ابو جحیفه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس می خپل لاس کې ونیوی، بیا مې په خپل مخ کښېښودی. ما ولیدل چې لاس یې د واورې څخه یخ او د مشکو څخه خوږ بوی لرونکی دی. جابر بن سمره رضی الله عنه یو کوچنی هلک و. دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په مخ لاس راکش کړ. د هغه له لاس څخه مې داسې یخ والی او ښکلی بوی محسوس کړ
لکه دا اوس چې عطار د عطرو له لوښي څخه راویستلی وي. انس رضی الله عنه وایي خولې یې د ملغلرو په څیر وي او ام سلیم وایي چې د خولو بوی یې له هر ډول بوی څخه ښایسته و. جابر رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه لاره لاړ نو وروسته کس به چې را روان و هغه ته به د د ځان د خولو څخه معلومات کېده چې په دې لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر سوی دی. وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان د دواړو اوږو ترمنځ یې د چپې اوږې د نرم هډوکي بیخ سره د کوترې د هګۍ په څیر د نبوت مهر و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن سره یو ډول او په بدن یې د وړو وړو مسیرنګو دانو ډیروالی له ورایه ښکاره کېده. يحب الاعتكاف عن نومه تجافى د حریت رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د نبوي سیرت صلی الله علیه وسلم د خپرونې درنو مینوالو د همدې خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیدونکی دی. په راروانه خپرونه کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق په اړه بیان کوو. نو تر بیا راکړئ ماته اجازات په الله مسپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ. وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى نبوي سیرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژوند خبر یې هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې ټولنه کې ژوند د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له حریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.